دا سوای چې یو وخت د غره په سر د یو باز زاله وه چې په هغې کې د باز څلور هګۍ ایښودل شوې وې. یو ورځ د زلزلې زورور ټکانونه راغلل او یوه هګۍ له غره راولوېده او لاندې یو فارم هاوس ته لاړه چې هلته ډېرې چرګې اوسېدې. کله چې چرګانو دا لویې هګۍ ولیده نو فیصله یې وکړه چې د دې ساتنه به کوو. یو څه وخت تیر شو او له هغې هګۍ څخه یو ښکلی د باز بچی راووت. زه د چرګو سره لوی شوي د دانو خولل مې زده کوي خو زړه مې اسمان ته ځي ولې دا احساس ما نه دی پېژندلی. یوه ورځ هغه په اسمان کې یو باز ولیدو چې په ډېرې شان او شوکت سره یې الواتو. د په حیرانتیا سره پوښتنه وکړه دا څومره ښکلی مرغي دی، دا څوک دی؟ نزدې ولاړې چرګې جواب ورکړ دا د مرغانو باچا باز دی، دا د اسمان د لپاره پیګوره خو ته ورته مه ګوره ځکه چې ته یو چرګ یې او ستا ځای هم دا ځمکه ده. هغه خپل ټوله ژوند د یو چرګ په څیر تیر کړ او یو ورځ د چرګ په څیر مړ شو. هغه هیڅکله خپلې صلاحیتونه ونه پیژنده چې قدرت ورته ورکړی و. موږ هغه څه نه جوړېږو چې موږ یې غواړو بلکې هغه څه جوړېږو چې زموږ خواشه خلک پرې موږ ته یقین راکوي. که تاسو په خپلو صلاحیتونو باور وکړو نو ستاسو مخه هیڅوک نشي نیولی. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوه لایک وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.